ان سړی به خپل مال د خمس په ذریعہ باندې ورکوي. د خمس اول خو بیا تاسو په کومه دا تاسو چې کوم ورکوي نو دا په قران کې نه آیات کې فرمایي واعلموا د علم نه یعنی علم پوهې ته ویل کېږي نو تاسو وایي ماته وایي واعلموا پوهه شي انما غنمتم چې کوم تاسو د فائدې مال حاصل شي یعنی تاسو فائدہ وکړي منه نو ته به د الله پاک د پاره ورکې د الله پاک د طرفه پتا باندې خمس وي پنځمه حصے ته. اوس د خمس طریقه معلومه کا. د خمس طریقه دا چې تاسو مثال په تور باندې ستاسو د میاشتې تنخواه ده ستا 5 لک روپۍ تنخواه ده. په 5 لک روپو کې چې کله د میاشتې په کوم تاریخ باندې پیسې والی نو ستانه چې کوم دی نو ته چې حساب کتاب وکړي چې ته چې د کوم ځای ته ځې کمپنۍ ته ځې په دې څومره خرچه راځي څومره ته په بال بچ باندې لګي څومره ته خپل کور کرایي ورکې دا څومره چې هم ته کار لکه کوي او هغه پیسې دې وېستې نو تا اوس د 5 لک روپو نه هغه پیسې وېستې نو 4 لک دې وځي چې 4 لک پیسې په ضرورت کې ولګي ته 1 لک روپۍ پاتې شوي نو په دې 1 لک روپو کې به ته 20000 روپۍ چې کوم دی هغه ورکې هغه ته 15مه حصہ وي نو تا 15مه حصہ چې تا کله ورکړه نو ستاره 80000 روپۍ پاتې شوي په دې باندې بیا دوباره زکات ورکول نشته. السلام علیکم. برکتري صاحب د چې د چیلنج دی د کومه طریقه باندې چې تا د زکات بیان کړی دی چې زکات اصل کې خمس دی او به دی ویلي دی چې یو انسان هغه د میاشتې 15 لک روپۍ ګټي نو اول به چې د دې نه خرچه وباسي چې د څومره خرچه کیږي مثلا د چې 4 لک خرچه کیږي د ستا الفاظ دي نو هغه به تیو باسي باقي 1 لک روپۍ پاتې شوي نو په دې کې به 15مه برخه ورکړي چې هغه 20000 روپۍ جوړیږي او دا هغه طریقه ده چې قرآن زموږ رهنمایي کوي او الله موږ ته ویلي. چیلنج دی هغه دا دی د کومه طریقه چې تا بیان کړه دا طریقه په کوم ذکر راغلی ده د قرآن کریم یو آیات تا راوړو چې باغې کې دا خبره ذکر شوي نو تا لپاره چې 15 لک روپۍ انعام اوس براش آیات کریمه ته چې دی لوستلی دی او د دین چې د زکات مسله معلومه کړې ده او دی د الله حکم ویل چې د الله حکم دی او تاسو د زکات تقسیموي. سبحان الله په الله باندې دروغ ویل دا څومره لوی عظیمه ګناه ده او دی چې د خپل جهالت جنډې ودرولې دي د خبرې ذکر لګه سختي کو چې دا یو خو الله رب العالمین باندې دروغ وي دومره لوی جرأت کوي بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث پورې ملنډي وهي چې هغه نه په صحیح سند سره ثابت دي هغه د مولایانو د ځان نه جوړې شوی قصې وای او خپل چې د زکات د تقسیم طریقه هغه د خپل خېټې نه کوي چې دینه مخکې هیڅ چام د دې ذکر نه دی کړی نه په کوم کتاب کې شته نه په کوم آیات کې شته نه په کوم حدیث کې شته. اوس براشه د آیات کریمه به ولکم آیات چې د لستلې دی وغینه دغه مسله معلومه کړی ده چې د آیات د چی باره کې نازل شوی دی او آیات د څه شي نه خبرې کوي. د آیات چې د سورته انفال یو 40 نمبر آیات دی چې لسمه سپاره ور باندې شروع کیږي. الله رب العالمین فرمایي واعلموا پوه شئ انما غنمتم بشک هر هغه شی چې تاسو په غنیمت کې واخلئ. غنیمت څه ته ویل کېږي؟ غنیمت ویل کېږي هر هغه شی ته چې مسلمانان د کفارو نه د جنگ په حالت کې ونیسي. نو الله رب العالمین د دې تقسیم بیانوي چې تاسو څنګه دا تقسیم کوي. الله رب العالمین فرمایي چې د غنیمت 15مه برخه چې دا د الله لپاره دغه د رسول لپاره د خپلوانو لپاره د یتیمانانو مسکینانو او مسافرو لپاره ده. الله رب العالمین فرمایي فان لله خمسه د دې غنیمت نه چې 15مه برخه هغه د الله لپاره ده وللرسول د رسول لپاره ده ولذي القربى او د خپلوانو لپاره والیتامى او د یتیمانانو او دغه رنګي د مسکینانو او د مسافرو لپاره ده او دا څلور برخې چې دي دا هر هغه چاته ورکول کېږي کوم چې په دې جنگ کې د مسلمانانو طرفه شرکت کړي او 15مه برخې لپاره الله رب العالمین هم دغه تقسیم بیان کړي. الله رب العالمین اوس د آیات 2مه برخه کې فرمایي یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوي چې هغه ډلې د چا وي یو د مسلمانانو وه او بله ډله چې د مکې مشرکانو وه او په دې آیاتونو کې چې د بدر غزا ته اشاره ده او دا وی چې نه دا غنیمت نه دا زکات دی او هغه کې به خمس ورکې او به د خپل خېټې نه چې دغه تشریح کړی ده چې دا په دې طریقه باندې ورکې او زه تاسو له فائدې درکوم. د الله رب العالمین نه ویریږي د الله دین پورې ملنډې مه وهئ. یو انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پریدي دغه تابعداري پریدي نو هغه به چې خلکو ته څه وایي خو د خپل خېټې نه به او ته به بولالې وایي. الله رب العالمین چې د کتاب د شرح لپاره څوک غوره کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. الله د قرآن کریم چې ما نازل کړی تا ته نبی لتبین للناس دې لپاره چې خلکو ته بیان وکي شرح وکي وضاحت وکي که هر انسان د خپل خېټې نه دې معناګانې کولې او خپل فهمونه ته غستلې
نو بیا ولې نبی ته الله رب العالمین دا دومره لویه ذمہواري ورکوله. د افسوس خبره ده دا خلک موږ ته وایي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرح مه منئ، په هغه چا باندې چې د قرآن کریم به نازل شوی دی د هغې خبره مه منئ، د صحابه کرامو خبره مه منئ، هغه صحابه کرام چې د هغوی په وخت کې دا وحی نازلېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې دي. الله رب العالمین فرمایي د هغوی په باره کې رضی الله عنهم ورضوا عنه، چې الله هم دې راضي دی د دې صحابهونه او دوی هم د الله نه راضي دي. و د دوی خبرې د دوی شرح مه قبلوئ. خیر القرون چې ورپسې تابعین دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې خلکو د صحابونو وروسته، و د دوی خبرې ما اورئ، د دوی چې تفسیرونه ما اورئ. په 20مه پیړۍ کې موږ د خپلې خېټې نه تفسیرونه نه کوو، دا واورئ وایي دا د الله فرمان دی. نو دا عجیبه نه ده؟ ډېره عجیبه ده. او افسوس په هغه خلکو باندې چې د خپل عقل نه کار نه اخلي او د ړندو په شان دي د خلکو پسې رواني.